Marsch! یو دوه marsch! د بلخ ولایت په 888 قطعې قومندانۍ کې د هیواد د خپلواکۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو او اشغال په ته رسېدو په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې لوړپوړو نظامي، دولتي او دیني عالمانو ګډون کړی و. په پیل کې د 888 قطعې قومندان د سراسري فتحې او بریا په تړاو توضیحات وړاندې کړل او اسلامي ارزښتونو په ساتلو پراختیا کې د اسلامي امارت رول مهم وباله. جمع د ټولو دنیا کفار وو چې دغه ځای کې خدای پاک ماتې ورکړله، رسوا یې کړل او دغه د ویاړ دپاره او د دغه د ورځ د المنظر دپاره هغه نمایشات چې موږ دغه یو کال کې د خپل نظم برابر کړی وو، ډسپلین ښه برابر کړی د مشرانو په برکت سره، نو هغه نمایشات وو چې هغه ترسره کړل. له بلې خوا یو تن دیني عالم د اسلامي امارت مسؤلانو په مسؤلیتونو خبرې وکړې. ټینګار یې وکړ ترڅو امنیتي ځواکونه د اسلامي اهدافو د تحقق او خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو کې زیاتې هڅې وکړي. ولس ته مو دغه پیغام دی چې مجاهدین سره همکاري وکړي. دا د ملت خلک دي، ملت په قربانۍ باندې دلته راغلي دي. نو انشاءالله مجاهدین نه دا پیغام لرو چې مجاهدین باید خپل قربانۍ وګوري، خپل قربانۍ نه غلط استفاده ونه شي. ما امروز اینجا از استرداد و استقلال 20 ساله نتیجه جهاد مردم افغانستان و مجاهدین ما امروز اینجا جشن گرفتیم و ایرا به تمام کافه امت اسلامی بالخصوص ملت غیور و مجاهد پرور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. د مراسمو په پای کې د 888 عملیاتي قطعې سرتیرو ځانګړي نظامي مانورونه ترسره کړل چې د ګډونوالو لخوا وستایل شول.